پیل د ازل او د قلم د ستر خالق په مبارک نوم. ما خو نه دی څوک بې وجې ازار کړی، دا چې ما ازاروي ازار د چا دی. ډېرو قدرمنو دوستانو سلام او ښې چارې. نن د یوې خونې د عظمت او مظلومیت د داستان سره ستاسو په خدمت کې یم. داسې خونه چې هم لرغونې ده، هم سپېڅلې او هم ډېره منلې. دغه کوټه له نن څخه تقریباً 4300 کاله وړاندې ابراهیم خلیل الله په خپلې سپینې ږیرې او د هغه زلموټي زوی اسماعیل ذبیح الله په تنکیو لاسونو جوړه کړې ده. لکه چې ټول پوهیږو د کفن رنګ تک سپین دی خو ډېر ډارونکی دی، ولې د دې خونې غلاف یا پوښ تک تور دی مګر ډېر زړه راښکونکی دی. دا خونه او دا حرم د امن، توحید او د حنیفو زړونو قبله ده. هره ورځ 15 ځلې په باندې 1 میلیارد مؤمنې ککرۍ په همدغه استقامت باندې خپل خالق ته په سجده کیږي. د کعبې لومړني 2.5 کاله نه چت درلود او نه هم دروازه درلودله. بیا د تبع د قوم چې په یمن کې دی او قرآن کریم کې یادونه شوې، د هغوی پاچا اسد الکامل دغه خونې ته چت جوړ کړل او دروازه هم پکې واچوله. د حضرت پیغمبر علیه السلام د پیدایښت په کال چې عام الفیل ورته ویل کیږي، ابرهه د خپلو مستو پلانو سره د یرغل او د هغې د ړنګولو په نیت راغی، خو ابابیل چې موږ او تاسو توتکالې ورته وایو هغو په داسو کاڼو باندې وویشتې چې د تېښتې لارې ورڅخه ورکه کړله. دغه کعبه سیلابونو ډېره سخته زیانمنه کړه او قریش راپاڅېدل، هغه یې ترمیم کړه، جوړه یې کړه او دیوالونه یې وله 4 ګزه نور هم اوچت کړل، خو د حتیم برخه ورڅخه د باندې پاتې شوه. او مظلومیت یې دلته دی چې په 4شپېتم هجري کال کې د شام لښکرو په مکې باندې یرغل راوړل تر څو د عبدالله ابن الزبیر څخه یې ونیسي. هغه هلته والي و. د جنګ او محاصرې په جریان کې هغه په منجنیق وویشتل شوه. منجنیق د هغه وخت یو ډول توپونه و چې تیږې او تیلو نه به یې غونډارې جوړ کړه او بیا به یې مخالفین او قلاګانې به ورباندې ویشتلې. نو په دې ترڅ کې کعبه ډېره زیانمنه شوه او اور یې واخیست. بیا ابن الزبیر ونړوله. دی د حضرت ابوبکر صدیق لمسی د اسما زوی او د حضرت عایشې خوری دی. د بیا په 15 هجري کال کې له سره هغه ټول دغې ونړول او جوړه یې کړه او په پوښ یې د لومړي ځل لپاره وپوښله. په 3 هجري کال کې ابن زبیر ووژل شو او د اموي خلیفه عبدالملک بن مروان سرزوري او د ظالم قومندان حجاج بن یوسف الثقفي راغی، کعبه یې ورڅخه ونیوله، هغه یې ووژله، په اعدام یې کړ او بیا یې له سره جوړه کړه او 4 ګزه یې دغه دیوالونه نور هم لوړ یا اوچت کړل. دوستانو په 319 هجري قمري کال کې قرمتیانو چې دا د شیعګانو یوه ډېره افراطي ډله ده، دوی په حرم باندې حمله وکړه. په ترڅ کې په سلګونو حاجیان او عمره کوونکي ووژل، د زمزم په کوهي کې میتیازې وکړې او دغه مړي په هغې کې خطا کړل. بیا 3 یا 4 ورځې وروسته چې کله دوی تلل نو د حجر الاسود یا دغه توره تیږه دا یې له کعبې څخه جلا کړه او له ځان سره یې د القطیف او د بحرین سیمو ته چې دا د سعودي په ختیځ کې دي له ځانه سره یې ویوړه. بیا 22 کاله وروسته عباسي خلیفه د 120,000 سرو زرو دینارو په مقابل کې تر ګوتو کړه او بیرته یې له کعبې سره یو ځای کړه. په 1029 هجري قمري کال کې په مکه کې ډېر بد سیلابونه راغلل او زلزله هم شوې وه چې په پایله کې د کعبې چت راولوېد او ډېر زیات زیان ورته ورسېده. نو هغه مهال د ترکانو د عثماني سلطنت سلطان مراد خان یوه ډله انجینران او مهندسین له استانبول څخه مکې ته ولېږل تر څو هغه له سره ورغوي او جوړ یې کړي.
دغه اوسنی کوم ډیزاین چې د کعبې تاسو موږ تاسو ګورو دا د هغه مهندسینو د زحمت او د ډیزاین پایله ده. د کعبې اوسنی دیوال 15 متره لوړ، 12 متره طول او 10 متره عرض یا پلنوالی دی او په داخل کې 3 ستنې هم لري. په 1909 میلادي کال کې چې دغه په افغانستان باندې د شورویانو د یرغل کال هم دی او زما یادېږي چې کله دا واقع پیښه شوله د جوهیمان العتیبي په نوم باندې یو توندلاري سعودي د خپلو لسګونو ملګرو سره د سهار د مانځه نه وروسته په حرم کې امام او په زرګونو خلک یې یرغمال کړل. دغه حادثې یا پیښې تقریبا 2 هفتې وخت ونیو تر څو د سعودي ځواکونه وتوانېږي چې هغه ووژني او ملګري بندیان کړي او د کعبې او د حرم دروازې بیرته د خلکو په مخ باندې پرانیزي. د یو حقیقت په توګه باید وویل شي چې د آل سعود واکمن شاهي نظام تر ټولو زیات د حرم د توسعې او د پراختیا خدمت ته اوږه ورکړې ده او شاه خالد بن عبدالعزیز په 1908 میلادي کال کې د کعبې دروازه چې پخوا به د طلایي رنګ به درلوده د سوچه سرو زرو څخه جوړه کړله چې تقریبا 280 کیلوګرامه خالص سره زر پکې استعمال شوي دي او هغه یې ولګوله. نن ما د الشرق الاوسط د ورځپاڼې په یو خبر کې ولوستل چې د سعودي ژورنالیست مشعل سدیری په همدې ورځپاڼې کې لیکي چې د مځکې پر مخ تر ټوله ستره ودانۍ همدا د حرم د مکې حرم دی او تر اوسه ورباندې 100 میلیارډ ډالر لګښت راغلی دی. دا ورځپاڼه لیکي چې دلته هر ورځ 1300 کارګر د 14,000 تشنابونو او 40,000 قالینو د پاکولو او د نظافت چارې شپه ورځ پر مخ به او دوی په منډه دي. هر ورځ دلته په متوسط ډول 3 میلیونه ګیلاسه د آب زمزم اوبه څښل کیږي او 10 میلیونه خرماوي په تقریبي یا متوسط ډول باندې ویشل کیږي. او اوس هم وروستۍ خبره د خلیل تر کعبې دا کعبه د لویه که آباد که څوک وران حرم د زړه د روژې مبارکې وروستۍ شپې دي. راځئ چې د خلکو د زړونو د ځورولو او د کړولو څخه لاس واخلو. د افراط په ځای د اعتدال او د کرکې په ځای د مینې او پخلاینې کلچر په خپلو منځونو کې عام کړو. مینه او مننه.